अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। زه تاسو ټولو ته په خپل چینل مجموعه علم کې خوش آمدید وایم. زما خوږو وروڼو، نن به مونږه لیسن A hello and goodbye مرحبا وداعا مونږه چې چا سره ملاویږو نو هیلو یعنی مرحبا، او چې ګوډ بای ورته وای نو وداع. نو دوستانو، نن به مونږه عربی ژبه کې یو فقره ده چې هغه به مونږه زده کوو او په هغې باندې به مونږه پریکټس کوو. د انګلیش د دې سنټنس نه لاندې په عربی ژبه کې یو فقره لیکل شوې ده. هغه فقره دا ده، تاسو ورته وګورئ. احمد صباح الخیر. عمران خان كيف حالك؟ أحمد صباح الخير. عمران خان كيف حالك؟ رونو د دې د فقرې به زه په پښتو کې ټرانسلیشن کوم. رونو تاسو دې فقرې ته وکشئ. احمد وی چاته؟ عمران خان ته. وی ورته چې ستا دې سحر په خیر شي او ته څنګه یې؟ نو رونو مونږه به چې کومه فقره ده زمونږه ده، نو مونږه چې چا سره کله ملاویږو نو مونږه به په عربی کې دا وو چې صباح الخیر، یعنی سحر دې په خیر شه او ته څنګه یې؟ نو د دې دپاره به مونږ استعمالو کیف حالک. کیف څنګه، حالک حال ستا دی. نو رونو نو د دې فقرې په عربی کې او په پښتو کې څنګه څنګه معنی دي او څنګه څنګه الفاظ دي، یو ځل ورته بیا وکشئ. احمد صباح الخیر. عمران خان کیف حالک؟ احمد سحر دې په خیر شه. احمد سحر دې په خیر شه. صباح الخیر سحر دې په خیر شه. عمران خان کیف حالک یا کیف حالک یعنی ته څنګه یې؟ کیف څنګه، حالک یې ته. هرونو بیا ورته یو ځل وکشئ زیر توام په عربی کې. احمد صباح الخیر. احمد سحر دې په خیر شه. عمران خان. عمران خان احمد عمران خان ته وی سحر دې په خیر شه او ته څنګه یې؟ نو څنګه به وای په عربی کې؟ صباح الخیر. عمران خان کیف حالک. رونو زما د ویډیو چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د جرس دا بټن چې کوم ده دی باندې یو ټک ورکئ او څه ستاسو سوالي د هغې جواب به زه تاسو له په کمنټس کې راکوم. مع السلامه.